دا کیسه د زوک او حنا په نوم له دوه ماشومانو سره شروع کیږي. زوک یو هلک دی چې نږدې 12 کاله عمر لري او حنا یوه کوچنۍ نجلۍ دی چې 8 کاله عمر لري. دا دواړه ورور او خور دي او دوی له خپلې مور سره ژوند کوي او د دوی پلار په بل ښار کې ژوند کوي. یوه ورځ د دوی پلار دوی ته زنګ کوي چې راشئ، ما په تاسو پسې زړه خفه دی. خور او ورور ډیر خوشحاله شي. مور دوی ته د یوې تیارې ټیکټ واخلي. دغه تیاره ډیره کوچنۍ وي. یوازې دوی دواړه، یو پایلټ او د دوی سپی پکې روان شي. د سپي نوم یې چینوک دی چې ډیر هوښیاره او وفاداره دی. دوی په تیارې کې ناست دي، اسمان ته ګوري او ډیر خوشحاله دي. خو ناڅاپه یوې لویې ستونزې سره مخ کیږي. د تیارې انجن کار پرېږدي. پایلوټ کوشش کوي چې تیاره کنټرول کړي، خو تیاره له کنټرول څخه وتې وي او په پای کې د یو ځنګل په منځ کې راولویږي. دا یو ویرونکی وخت دی. زوک، حنا او سپی ژوندی پاتې شي او پایلوټ ډیر زخمی او بې هوښه دی. دوی شاوخوا ګوري، نه کور، نه سړک او نه د موبایل سیګنال، هیڅ هم نشته، بس یوازې ونې دي. زوک پوهیږي اوس باید زړورتیا وښیي. زوک خپلې کوچنۍ خور ته وایي چې حنا ویریږه مه، موږ به یو بل سره مرسته وکړو او ژوندي به پاتې شو. حنا لومړی ډار شوې وه او وروسته ورو ورو زړوره شي. دوی د خوراک لپاره د ونو نه میوې راټولوي او یو کوچنی چینه پیدا کوي چې اوبه ترې وڅښي. د شپې لپاره د ونو پخو نه یو کور جوړوي چې د باران نه بچ شي. سپی هر وخت د دوی سره وي. که کوم لوی خطر، لیوه او یا کوم بل څه راشي نو هغه دوی ته خبر ورکوي. دا سپی د دوی لوی ساتونکی دی. په ځنګل کې هره ورځ یوه نوې ستونزه منځته راځي. یوه ورځ باران وشي او دوی لمده شي، خو بله ورځ خوراک نه وي او دوی لوږه احساس کوي. زوک هر وخت هڅه کوي چې د حنا لپاره یو څه پیدا کړي. د دوی مور ډیره پریشانه ده او پولیسو ته خبر ورکوي. ژغورونکی ټیم هم د دوی په لټه کې دی، خو ځنګل دومره غټ دی چې د دوی پیدا کول دومره اسانه نه دي. یوه ورځ زوک وایي حنا موږ دلته نشو پاتې کیدلی او موږ به له دغه ځایه لاړ شو. دوی د خپل زخمی پایلټ سره خدای پاماني کوي او د خپل سپي سره یو نوی سفر پیل کوي. د غرونو او سیندونو نه تیریږي، خو بیا هم روان وي. سپی کله مخکې روان وي، کله شاته، خو بیا هم د هغوی ساتنه کوي. سفر ډیر سخت دی. دوی هیله له لاسه نه ورکوي او دوام ورکوي، خو په پای کې د ژغورنې ټیم راځي. زوک، حنا او سپی ژغوري. دوی خپل مور او پلار ته ورسیږي.